قدرمن لیدونکو سلامونه، جوړ په خیر، ستړي بشئ، جوړ په خیر، هیله ده جوړ او ارامه اوسئ. او له ډنمارک نه د افغان غږ د تلویزیون د کارکوونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. قدرمن دوستانو، لکه څنګه چې په تیرو راپورټونو کې مو واورېدل، په کوپنهاګن کې نوی رستوران جوړ شوی، ډېر په زړه پورې د ښاغلي ایمل صافي په نوښت باندې د یو نوښتګر ځوان ده چې پخوا یې هم یو پخلنځی یا اشپزخانه درلوده چې هغې ځای نه تر 1000 کسانو ته ډوډۍ جوړوله. خو اوس هم به دغه اشپزخانه چې زه اوس دلته ناست یم او هم دا رستوران چې دوی نوی جوړ کړی ده، دا به یو ځای دوی چلوي. خدای دې ورته بری ورکړي. او هغه رستوران چې په راپورټ کې تاسو ولیده او اوس به یې وګورئ، انشاءالله د شنبې په ورځ به بیا خپور شي. دغسې خوږې ډوډۍ وګورئ. دا د ننګرهار د جلال آباد چپلي کباب، والله چې داسې چپلي دا وګورئ، د مزار شریف او د فاریاب هماغه پلاو چلو قابلي دغه دي صاحب. او دغه چې دي زه فکر کوم قدرمنو دوستانو، زه به تاسو ته یو خبره وکړم. زه نه پوهېږم دا څنګه په دې افغانانو کې رواج شوي، دا لکه د پاکستان نه ده دغه غات راغلی یا دغه ډول ډوډۍ. نو نه پوهېږم دا چکن چی او چکن چی دا به بیا زه پوښتنه وکړم په خپله صافي صاحب نه. واقعا ډېره په زړه پورې ما خو داسې خوښه شوله چې دا ډوډۍ اوس لا ما یو 2 دقیقې به نه کېږي چې پیل کړې مې ده. خو هر یوه نه مې چې لږه وخوړله، فیضه جانه خو پرې لګیا ده هلته، کمره یې اخیستې ده چې دا تصویر واخلي. خو هغې ما ته وویلې چې یاره زما دا ډوډۍ دومره ډېره خوښه شوې ده چې اوس داسې نه شي چې کمره به رانه پاتې، خبرې به رانه پاتې. دا داسې خوندوره ډوډۍ، مناسبه بیه، ارزانه بیه، دا ټول او ستاسو فرمایش، یعنی منیو هر څه چې تاسو ورته وایي هماغه درته جوړي. زه به لاړ شم، دا صافی صاحب راولم، لږ به یې وارې دا مونږ ته لږ وضاحت راکړي د دې ډوډۍ دوی په اشپزخانه کې. تاسو راځئ قدرمنو دوستانو. نو تاسو ودرېږئ چې لږه ډوډۍ مې خوړلې ده چې لاړ به شو دا صافی صاحب به وګورو، ځکه لږ مزاحمت کېږي ورته، ځکه دوی خو په اشپزخانه کې په کار لګیا دي. راځئ ور به شو، صافي صاحب سره به هم روغبړ وکړو، هم به یې وګورو. صافی صاحب بیا هم ستړي جوړ په خیر. مننه. ما ته خو مخکې ستړي مې شو وکړله که نه. خبره دا ده صافی صاحب چې ډوډۍ ډېره خوندوره وه، خو بیا به یې زه وروسته درته ووایم یو ځل که زحمت نه کېږي دلته خو به کار نه پاتې کېږي. نه کار نه پاتې کېږي. یو سوال لرم که نه، هغه څه چې رښتیا یې باید مشتریانو ته ووایي، هسې نه چې خلک راشي او بیا زمونږ د منډو نه ځغلول ډېر یا د ځغلول. ګوره قدرمنو دوستانو، یعنې دلته پکې اضافي خبره نشته ده چې زه اوس دلته د صافي صاحب په خاطر به مې صفتونه راخیستي، تعریفونه چې دا څه چې دي هغه زه تاسو ته وایم. خو یاره دا ډوډۍ بیا نه پیدا ډېره بیخي د کور د تناره ډوډۍ ده. کور ده که نه، دا اوس دستي مې سازه کړله. هلته تنور تیار ورته جوړ کړی تنور ټول شی نه. نو تاسو راځئ صافی صاحب لاړ به شو، کمره به لږ شاته لاړه شي چې راځئ داسې. نو قدرمن دوستانو، وطني او وطني ډوډۍ دغه ده. تاسو ولیدله همدغه رستوران ده چې نوی جوړ شوی ده او انشاءالله چې همدې نږدې ورځو کې افتتاح کېږي او دا یې هم خاوند صافی صاحب. صافی صاحب راځئ مهرباني وکړئ کښېنو، راځئ کښېنو، خبرې به په ناسته وکړو، کمره به لږ شاته لاړه شي که نه. نو نور هم کمره شاته باید لاړه شي دغه خواته که نه، ځکه چې تصویر دقیق شي. ښه اوس به راشو. ډوډۍ ما ته خدای شته ده چې ډېر خوند راکړ. او زه اوس پوهېږم په دا ډنمارک کې په ځینو ځایو کې چې مونږ دعوت شوي یا دا ودونو ته یا شخصي هلته چې دا ډوډۍ ښې وې دا ولاستا وې همداسې ده که نه. تاسو دا ولاسد نه خلک آردرونه منئ، آردرونه ډېر راځي، فرمایشونه ډېر راځي. ټول خلک زه په نامه نه پېژنم، ټول خود خبرو پېژنم. او همیشه خلک موږ ته چې کومنټونه کې زمونږ وګوري خلک خوشحاله کوي. رښتیا او زه خوشحالېږم چې موږ کوم کمبوتات ولرو او موږ ته ووایي چې والا دغه دی، یعنې دغه غذا چې دلته دا خو به یوه ډېره کوچنۍ برخه وي، تاسو به ډېر نور انواع او اشکال لرئ. یعنې همدا هلته په دې نوي رستوران کې شته ده. او دا ټول شی په منیو کې شته ده دلته په دې منیو کې شته. اوس یې راته لږ ووایه چې
چې ترکیبات څه دي دا خو پوهېږو چې دا قابلي پلاو ده که نه نو دا خوند یې ولې ډېر و یو څه کمال خو م کړی دی چې خوند یې ډېر شوی داسې دی هیوادو صاحب موږ چې دا کم جنس اخلو د دې مهم شی چې دی غوښه ده غوښه چې دې صحیح نه وه لکه د کور ته ادا و کان ډېره خوږه ادا و چې سم نه و ډېره خوږه ګورئ زه به یو خصوصیت وایم دا غوښه چې ما وخوړه دا نه غوړه ده او نه وچه ده او نه لمده ده دغه ډول ډېر خوند واخر یعنی وچه نه ده لمده نه ده او ډېره غوړه ده خب شنونده و بیننده های عزیز و گرامی واقعا غذای بسیار شیرین بسیار لذیذ واقعا اون آرزویی را که داشتیم که در دنمارک یک رستوران خوب داشته باشیم این خب لار باشو وړاندې دا خو نو شو ته ودرېږه چې زه قدرمنو دوستان ته وروښیم دا خو د ننګرهار دغه چپلی کباب ننګرهار کې داسې نشته حیوانات صاحب چیرته به وي زه خو تېره په وطني رستوران کې وطني رستوران کې و واقعا ډېر خوندور یعنی باور کنین بیننده‌های عزیز و گرامی یک چپلی کباب است که این دیگه ضرورت نیست 12,000 تیکت بخرین برین در جلال آباد این در رستوران وطنی خب ترکیبات یعنی لک ترخوه او دا لک ترخید یعنی تریخواله زیاد ده یعنی خب ځینې کسان به ډېر تریخ خوري یعنی داسې امکان شته چې بې مرچ وي موږ ته چې څوک فرمایش راکوي موږ د خلکو د فرمایش په مطابق ډوډۍ ساتو او چپلی کباب خو باید ترخی باید ترخی چکنی دا خو باید دغه شان دی چې څوک ترخه نه غواړي بیا دې سلاطه رایتا جاجیکي دا نور شیونه چې دي که نه هغه تریخوالی نه لري خو که دا د چپلی کباب نه تاسو دا تریخوالی ختم کړئ دا خو بیا نو خوند نه شو هسې خوښه شوه کوفته شو نه رښتیا یعنې خو موږ کولی شو چې مقدار کم زیات کړو لکه کم شي البته دا زما نظر و که بیخي ته لرې شي نه بیخي به یې نه لرې کوو بیخي چې لرې کوو ستا خبره کوفته راغلو که دا د چرګ دا مې داسې خوښه شو زما د دې چرګ سره سمه نه ده جوړه خو دلته مې خوښه شوه یقین وکړه زه خپله دلته مې خوښه ځکه شوه چې دا هم نه سپینه ده او نه سوځېدلې ده دا منځ کې ډېره خوندوره واقعا دا چرګ چې دی هیوادو صاحب دا داسې نه کېږي چې اوس دا موږ پخوو د دې دپاره موږ ترتیبات نیسو مساله کوي دا ډوډو اخته کوي او بعد د هغې نه دا موږ داش کې پخوو بیادر یکی از این بیادر مرغ داشی است اما خوشمزه باور کنید دا تا به داسې معلوم شي چې دا غوړو کې سور شوی دی په داسې حال کې چې غوړو کې نه ده په غوړو کې نه دی سور شوی این کمال آشپز است باز یعنی این کمال آشپز که چطور و چگونه خب در هر صورت چتنی رو خب گفتیم چتنی خب ډیر خوند په دې کې خطر خواهد بسیار خوب و تلخ نازنین بود این چکنی از این تو خوشم آمد بالا اینا دیگه آمدیم از این آدرس وطنی اینی تو چیز من نشناختم دقیق باشه ما اونو پیدا باشه اینا دیتا وی باتر چکن باتر چکن خواب دا زمانگا دا افغانانو روڑای کی نه خود نشته نه خو زمانگا پا داگه کی نشته کنه لا تروس می ورتلاس هم نه روڑای دا چی شه چی وای دست زدن خطر داره دا چی دا تیکا مساله وی دا تیکا مساله دا لکه پاکستان نه داخلی د پاکستان کې نشته او یو څه اندازه د پاکستاني لکه دال لري ها یاره دا دال چې لري خو پاکستان یو څه اندازه دا غي او لکه پاکستان او این مکسیکو او کنه دا شی دي ساشو خو زه دا دال خوري سره بلګیتیات کوم کنه فوش اما واقعا زه فکر کوم ما خو تر اوسه نه ده خوړلې خو زه فکر کوم چې فیض جان یو برخه دې ځینې واخیسته زه به هم دا د واخلم چې د فیض جان ماته ډېر تعریف وکړ زه وایم دا نوي شی نه دي نو دا چې وګوري خدا قرآن چې بس بله ورځ دې ته راځم اوس خو چپلی کباب ته راغلو قدرمن دوستانو دا واره همدغه دا چی شی دی چکن وی دا نومې چی شی چکن پکن ته راځم بله ورځ دا چکن زما و پکن دی فیض جان با خدا مخ خوشمزه است که باور کنین این راستی یک چیز دیگه یادم رفته لولا کباب او خدا
احمد یا خوشمزه خب البته تعریف شه فیضیه کرده فیضیه حال در کمره است باشین که ما خوب ببینم که یاره قدرمون آوردون که نور نزوی سین خورم فقط هم دا غلولا کباب خورم پس قدرمون دوستانو د دې ترکیب هم زه فکر کوم چې بیلابیل ده او داسې ترکیب ده چې زیاد خوند ورته ورکړی ترکیبش من نمی‌فهمم چگونه است که ایره جناب صافی صاحب گفتن که ایره در خانه تهیه میکنن در اینجا هم تهیه نمیکنن و وقتی که صبح اینجا کار شروع میکنن تا که آماده میشه بازی اینجا میارن و اینجا پخته میکنن دیر عالی و دیر ښکلی و او ډیر په زړه پورې و قدرمن دوستانو موږ به لږ به یو پاوزه وکړو یو پاوزه کوو ځکه زه لږ ذره باید دا وخورم چې څنګه د خوند یو پاوزه به وکړو زه بیرته راځم قدرمنو لیدونکو فیضه جان راغله زه د پاتې برخه به زه کمره واخلم فیضه جان ستړي بشي ته سلامونه یو ښه اشتیا اوس نو خبره کوه چې د صافي صاحب خو د خپل ډوډۍ ډېر صفتونه وکړي اوس راځه هغه خو نشته ده دا ولاړه چې یو ټلیفون ته ځواب ورکوي او ځکه چې خلک ورته دې وخت کې ډوډۍ ترې غواړي که نه ته اوس خبره کوه رښتیا دې ووایه چې څنګه ده د رستوران خواله په دې کې چې ملمانه صفات کې د خپل د رستوران صفات خو خپل د کې مګا وختن لکه څنګه صافي صاحب ویلې د سرکاري لکه غوړو کې اما ډیر وچ ډیر نرم د مکان خبره سخت دي یعنی نرم دي لکه ډیر چپلی کباب هم ډیر مزهدار او لولا کباب هم ډیر مزهدار دی او دغه دوه چې دا چیکن پکین دا چیکن پکین هم ډیر خو مزهدار ښه تا خو خوړل مالاده دي خوړل بله او قابلیت ډیر خوندور دی او مخصوص خوند لري او خاص خوند لري یعنی مونږ په کور کې پخو اما دا غوښه زه پوه نه شوم چې دا څنګه پخ کړی د دې چل باید صافي صاحب نه زده کړم ځکه ډېره خوندوره یاره نو دا داسې ده د پهلوانان هم نه دي هغه یو اساسي چل ځان ته ساتي که او یو دوی صاحب دا خو یو اسې یو یعنې کوچنۍ برخه نمونه ده دا خو هغه رستوران نه دی چې مونږ یې نه که نه هغه بل دی چې د دوشنبې په ورځ افتتاح کېږي اما دا یا کوچنی رستوران دی دا یا هغه ډېره یو محدوده برخه ده چې مونږ ته اوس خب شنونده‌های عزیز و گرامی و بیننده‌های عزیز و گرامی همونطور که اون فیضه جان هم گفت و خودتان هم اینو میبینین در کمره غذای بسیار رنگارنگ و متنوع و همچنان مختلف و بسیار با قیمت ارزان باشین که فیضه جان بگوید که چطور از قیمتاش قیمتونه یو دوی صاحب بیخي ټیټ دي یعنې نورماله دي ښه دي کورنیو ته ښه دي ځکه دلته خلک دونه اقتصاد نه لري سم چې قیمتي ډوډۍ وخوري ښکلې ډوډۍ مزهداره ډوډۍ په ډېر فیضه جان ما وقتی که قیمتها را دیدم شما بگیرین همین چیزه مینیو را ببینین همین مینیو را اینه ببینین این مینیو را که ما خواندم یعنی باور بکنین بسیار ارزان در تو رستورانایی که این رقم غذای متنوع باشه ای از 200 و 300 کم نیست اما اینجا از 1.5 بالا نرفته یعنی بسیار عالی است و مسئله بسیار مهم است که ایره به خانه هایتان هم میارن یعنی اگه فرمایش بتین به خانه هایتان و چی رو فرمایش میتین اونا یا از روی مینیو رو بگیرین سبینه شما ببینین اینه این مینیو رو یا از روی ازی شما فرمایش میتین و یا خودتان فرمایش میتین میگیم که اینی چیزا برای ما آماده خو یو خبره بله د یو دوی صاحب چې فرمایش چې ورکړي دا خو هم ښه خبره ده خو دا ښه دی چې د خپل میلمانه واخلي دلته راشي خود نو که داسې چې کور ته یې غواړي خو هلته یې ورته راوړي که نه او که نه دلته چې دا رستوران افتتاح کېږي رستوران زه فکر کوم د دوشنبې په ورځ افتتاح کېږي همداسې ده دوشنبې په ورځ څو بجې 4 بجې افتتاح کېږي 4 نه وروسته به میلمانه ورته راځي او هیله لرم ټول راشئ د خیره څوک چې په ډنمارک کې اوسېدونکي
که د لرو جزایر نه نشي راتلی د شیلن نه خو راشي کنه کوپنهاګن نه او د کوپنهاګن شاوخوا کسان د هیلي غونډه د نورو سیمو نه دا راشي بدله ده هر صورت موږ تاسو په د خیر سره افتتاحي به وګورو امرګانی به وګورو او نوې رستوران به بیا نوې رستوران به بیا په بشپړه توګه وګورو ځکه موږ د راپورټ په وخت کې داسې راپورټ واخیست چې هغه لا نه و تکمیل ښه لاړ به شو وګورو چې صافی صاحب څه وایي نو صافی صاحب هم دغه راغی او د دوی خو نو بخنه غواړم چې مونږ تاسو د کار په وخت کې دلته له کارم ویستله نه دلته د خلکو ته معلومات نشته د سره وخت نشته نو کوي راځي وړي خود نو وګورو چې فایزه جان به څه پوښتنه ورسته لري نور بنو بیا زحمت نه ده په خو مننه کوو چې دغه هر یو نه چې ډوډۍ وخوړه یعنی مزه مو څخه ډیر خوندور دا دوه شیان چې نیوي دي ما دپاره دا ډېر خوندور ول هر شی د هر شي صفت دا چکن پکن چې وایي مخصوصا بیا به راته وښیو چې دغه غوښه تاسو څنګه پخ کړې او دغه وریجې یو خاص خوند لري دا به بیا زه تاسو نه علیحده شاګردي به کوې شاګردي به وکړو دواړه به راځو او هغه به ورکوو د قزامه خو به ورکوو نو ولې به نه ورکوو خود نه صافی صاحب یو خبره بله لري چې دا که یو ځل بیا د تاسو نه واورو چې دا رستوران نوی دقیق کومه ورځ افتتاح کېږي هماغه دوشنبې ده زموږ ورځ چې موږ ټاکلې ده دوشنبې ورځ ده انشاءالله چې هماغه ورځ باندې لکه دا ورسره روانه دوشنبه خدای دې وکړي چې زموږ افغانان او خلک چې غواړي چې راشي زموږ سره د برنامه کې ځان شریک کړي موږ ورته خوشحالي ډېره او نرخونه خو موږ چې وکتل خو ډېر مناسب دي نرخونه کتل یم چې ډېر مناسب عامه تو نرخ خو ما د هیڅ رستوران نه دی نه او به خدا زیدي وایي چې ولا دا خو هیڅ رستوران نرخونه دي نه ما ویل چې نه پرېږده چې زموږ افغانان خو چې موږ فقط د دې لپاره کار نه کوو چې خپل جیبونه ډک کړو مطلب یو خدمت خب اعتراض صافی صاحب که معاشا و گپام یک در چندان خوب نیست بسیار کم آدم هست که معاش خوب داره اکثرا در 20 سال یا در کمکای کمون و شاروالی سن نه خاطر باندې موږ خو د دې اوسیدونکو خلک یې داس د خلکو اقتصاد موږ معلوم دی که موږ نرخونه اوچت کړو چې خلک به یافته کړي په میاشت کې یو پیره راشي نرخونه هم داسې مناسب په دې خاطر ساسبل کولی شي چې هره ورځ د دې مېلمانه راځي یا موږ ته تلیفون وکړي یا تلی شي زما په نظر خو یعنی بهترینه ډوډۍ په خوند کې کیفیت کې په هر شي کې بهترین دی یعنی څنګه ډوډۍ بیخي دغسې ډوډۍ او بل دا چې یو ډېر ښه مناسب د کورنۍ ته د حالت یعنی دغه ځایونه چې ریشه خپل کورنۍ سره کښېني واقعا خب گپ آخر ما ای است جناب صافی صاحب محترم که اگر لطف کنین شماره تلفنتان رو بگوین اگر کسی بخواه با شما تماس میگیره این شماره تلفنتان اگر اینجا هست خوب در غیر از او آدرس شب بگوین یک دفعه دیگه آدرس قلقیسونسوای 214 چې بغانسوای کې د بغانسوای په منطقه کې دی نه بوتم نږدې د چنګبیا او بوتم نږدې اوکی تلیفون نمبر 22 خب امیر دو تا بخوانین سب اثر بخوانین 22 نه دو تا رو بازمان میگم 22 32 50 این 15 خلاص دیگه این میشه که تماس بگیرین منگا د دې دکان نمبرم لرو خب دام کې دلش مونږ شماره رو بگوین دا کولای شي چې 25 80 90 و 50 57 که رقم از ما غلط بسیار عالی دینه په غیر د چا کاترینګ ټاک بستیلینګ پکاري 200 300 500 1000 ارڅو کسان چې دا هغه به کولای شي په یو ځل یا 31 13 19 08 این سه به آدرس های تلفن اون سه آدرس ها را بگیرین و ما در حالی که قلبا اظهار امتنان میکنیم از جناب صافی صاحب محترم و سپاس داریم
ډیره زیاته مننه کوم کور مو ودان ژوندي اوسئ د ټیم نه هیوادو صاحب زحمت هم بیستوراله دلته موږ هغه کوم افغانانو ته افغانانو په موږ را خبر موږ د دې په خدمت کې لکه دومره خدمت چې تاسو کړه نه هیله واس د خپل واس مطابق جناب ایمان صافی د افغان غږ رادیو تلویزیون د ډنمارک نه تاسو خپل ده د دې افغانانو د او د افغانستان نه خبريږي د افغانستان او د ډنمارک ترمنځ دا یو پول ده د زموږ رادیو تلویزیون او زه هیلمند یم چې د قدرمنو اوریدونکو نه کې هیله مومنه چې غویل افغانستان نه تاسو ته سلامونه کړی دي او تاسو موافقت وکړه ډیره زیاته مننه کور ودان ژوندي اوسئ فایزه جان رستوران دی یو د کوچنی دی چې دلته اشپزخانه هم لري یو محدود ځای دی دلته فامیلونه کولی شي او دا چې دی بیا هغه نوی دی دا نوی رستوران ده ډیره مننه قدرمن دوستانو نیکی هیلی مو ومنئ په خدای سپارو شنونده و بیننده عزیز و گرامی آباد باشید